علیکم ګرانو کتونکو. نن به موږ ستاسو وړاندې یو ډېر مزېدار کباب تیارو. دا کباب به موږ سبزیانو نه تیارو چې څومره د غوښې کباب مزه کوي نو هومره د سبزیانو کباب هم مزه کوي، ځکه چې دې کې موږ مختلف رقم سبزیانې اچوو. نو راځئ چې موږ تاسو ته څیزونه وښیو چې دې کې موږ کوم څیزونه استعمالو. دلته موږ 15 الوګان میډیم سایز راخیستي دي او دې له موږ جوش ورکړی دی. دا ښه نرم دي او دې نه اوس موږ سکین لرې کړی دی. ماسته به موږ استعمالوو تقریبا 2 غټې چمچې، یو نیمبو رس، کټ کړی ادرک، شنه دنیا کټ کړی، ورسره شین مرچکې هم کټ کړی، 2 میډیم سایز پیازان ورپوټې کټ کړي او کارن دا تقریبا یو وږي دانې دي. او که دا ستاسو ځای کې سختې وي یا څه چل وي نو بیا یې لږ جوش ورکړئ، او که نرم وي جوش ورکولو ضرورت نه وي نو بس بیا ټیک ده. دا سویټ کارن موږ یوز کړی دی نو د خپله ذایقه ډېره زیاته مزېداره وي. چې کله موږ کباب فرای کړو نو دا به هغې کې هم پخه شي. کیپسیکم موږ 3 رنګونو کې استعمال کړی دی، زیړ، سور او شین، او ورسره کیبج موږ کټ کړی دی او نیمه ګزره موږ ګریټ کړی ده. 2 به موږ برډ سلایسز استعمالو او کباب جوړولو دپاره به موږ دغه شان سکیور استعمالو. او مسالو کې به درته وښیو چې موږ کومې مسالې استعمالو. ملفوظو پاڼې وچې کړې، بیسن یو نیمه چمچ، د وریجو اوړه یوه غټه چمچ، پیرګۍ نیمه چمچې نه هم لږې، ثابته زیره نیمه چمچ، چاټ مساله، ګرمه مساله، تور مرچ پاوډر او مالګه. نو راځئ چې بیا موږ سټارټ کړو چې د سبزیانو کباب څنګه تیارېږي. ټول نه اول به موږ الوګان میش کړو، لاس سره هم میش کولی شئ. موږ میش کړل، اوس به موږ دې کې کارن واچو، پیاز به پکې واچو، شنه دنیا او شین مرچکې ورپوټې کټ کړئ، کیپسیکم یا شمله مرچ، شین شمله مرچ او بندګوبي، گاجر ګریټ کړئ نری، ادرک ورکوټې کټ کړئ تقریبا یو چمچ برابر، ماسته 2 غټې چمچې برابر. نو اوس چې کوم موږ مسالې تاسو ته ښولې وې هغه به دې کې واچو، بیسن او د وریجو اوړه. اوس به موږ دې کې برډ سلایس واچو. ښه خو داسې وي چې برډ موږ مکسر کې یو ځل داسې چلولی وی چې دې نه داسې کرمز شان جوړ شوي وی. خو چلو داسې به وي. اوس به هر څه موږ مکس کړو خپل لاسونو سره. که ستاسو لاسونه سنسیټیو وي نو بیا لاسونو باندې تیل ولګوئ، او که زیات سنسیټیو وي نو بیا دستانه واچوئ، ځکه چې دا به ستاسو سکین ډېر زیات اریټیټ کوي. دې کې ډېر زیات سپایسز دي او د دو شیزونو بوی هم ډېر زیات سټرانګ وي. دا یو 2 ورځې پورې خو لاسونو نه دغه سمل او دغه برنینګ نه ځي. اوس به موږ دې کې دا بل برډ هم کټ کړو، ځکه چې موږ ته دې کې مویسچر زیات ښکاري. او اوس به موږ دې کې نیمبو جوس هم واچو، یو نیمبو جوس به موږ دې کې استعمال کړو. موږ لایم یوز کړو، ستاسو چې هر یو نیمبو خوښ وي نو هغه پکې واچو. نو دا اوس کباب لپاره مکسچر تیار دی. دا به موږ پټ کړو او فریج کې به یې کېږدو. تقریبا یو 20 منټه پس موږ راشو او دې نه به بیا موږ کباب جوړو. 15-20 منټه پس موږ راللو او موږ خپل مکسچر بهر راوباسلو. او اوس به موږ دې کې لکه پودینه هم واچو. څه به یو ځل بیا ډېر ښې طریقې سره مکس کړو. یو پلیټ کې موږ یو هګۍ ماته کړه او مکس مو کړه. اوس به موږ سکیور باندې دغه شانتې لږ بیټر لګو او بیا به هګۍ کې ډپ کوو او بیا به فرای کوو. تیل زموږ ګرم دي او بیمبو سکیورز په اوبو کې کېښولو مقصد دا دی چې دا ښه ډېر اوبه جذب کړي، او چې کله موږ دې باندې کباب لګو یا سطحې لګو نو بیا هغه دې پورې انخلي نه. نو کباب چې یو اړخ نه پوخ شي نو بیا به یې موږ په بل اړخ کړو. نو په همدې طریقه باندې به موږ کباب دې کې اچو او چې کوم یو فرای کېږي هغه به موږ بهر نه وباسو. نو
نو تاسو ته کتای شي زمونږ څومره ښکلي کباب تیار دي د سبزیانو کباب. اوس به موږ دا یو پلیټ کې داسې کېږو. ډېر ښکلی رنګ یې راغلی دی او چې ګرم ګرم یې وخورئ نو ډېره زیاته مزه به وکړي. دا تاسو روژې کې هم جوړولی شئ. که تاسو کله دعوت وي او تاسو کټلس او داسې څیزونه هر څه تیار کړئ نو بیا تاسو غواړئ چې سمثینګ ډفرنټ موږ جوړ کړو نو بیا دا خامخا جوړ کړئ او موږ ته فیډبیک راکړئ چې ستاسو کباب څنګه تیار شوي دي. نو ویجټیبل کباب به موږ یو ساس سره سرو کوو. دې لپاره موږ دلته میونیز راواخیستل او تھای چلی ساس. دا زموږ هوم میډ تھای چلی ساس دی. د دې ریسیپي به هم موږ ډېر زر اپلوډ کړو. نو که تاسو انټرسټډ وئ تاسو زموږ ویډیو بیا کتلی شئ. که ستاسو زموږ نننی د ویجټیبلز کباب دا ریسیپي خوښه شوې وي نو بیا دې له یو لایک ورکړئ او بیا زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو سره یې هم شیر کړئ. ویډیو کتلو دپاره ستاسو ډېره مننه. خپل ډېر خیال ساتئ. الله په امان.